رب العالمین په خپل بندگانو ډېر مهربان دی. بیا خصوصا انسان خو الله ته ډېر خوښ دی. یو رکوټه غوندې ګوډاګې چې دا ماشومان جوړ کی او ته ولا هغه ګوډاګې روانې نو دا ماشومان په څونه خفه کېږي، چغې وایي، جاړي، دا ماشومان په دې ځمکه رغړي. ولې؟ ځکه هغې ماشوم دا ګوډاګې په یو محنت جوړ کړي او په یو مینه جوړ کړي. د شاتو مچۍ له ته ورشه او ته د شاتو د مچۍ دا کور لږ غوندې روان کړه چې تا ته پته ولګي. هغه مچۍ در باندې را پار شي او خوري دی. سره د دې چې کومه مچۍ د شاتو تاله ټک درکړي هغې ژوند ختم شو، امړه شوه. ځکه د هغې لشه د انسان په وجود کې دننه پاتې شي، لشه نشي ایستی، او چې هغه لشه پاتې شي لشه ورسره وځي نو هغې سره د شاتو د مچۍ دا کولمې مولمې ټولې راوځي. هغه خپل مرګ ته تیاری ځان وجني، خو هغه په خپل جوړ شوي کور پروانېدو خفه کېږي. یو چرګه ده چې هغه په اګو باندې ناستی او د اګو نه بچي راوباسي، ته ورشه دې چرګې هغه بچو له معمولي ګوتې یوسه، دا بچي د چرګې راوړي نه دي، په دې بچو دا چرګه دړدېدلې نه ده، اګۍ چولې ده، په اګۍ دړدېدلې ده، لیکن سموده په دې اګو د پاسه دې ناسته کړې ده. د هغې دا خیال دی چې زما د دې ناستې په برکت زما په دې محنت باندې دا بچي پیدا شو. نو که ته د چرګې بچي له ګوتې وروړې، هغه چرګه چې سهار او ماښام ورته ته ډوډۍ چې اوبه ولکې ادر باندې ټونګارې لګوي. الله دارنګې د خپل مخلوق او د انسان پیدا کو، انسان باندې الله کړېدلې نه دی. د الله په یو کون ارس کېږي، خو د انسان یې خوښ دی، دی په مینه جوړ کړی دی، په محبت یې جوړ کړی دی، او دلې داسې شکل ورکړی دی چې الله په خپله په قرآن شریف کې فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، چې ما د انسان له ښکلې ډانچه، ښکلې شکل او دې انسان له خشته هیئت او ښکلې قد و قامت ورکړی دی. د دې وجې نه په دې انسان الله خفه کېږي. که څوک دا انسان وجني، الله وایي دونه زه خفه کړم لکه چې ټول انسانان یې وجلی دي. او چې یو انسان الله یو انسان کوشش وکړي چې دا بل سړی د مرګه بچ کړي، من احیا الناس، الله وایي دونه پې خوشحالېږم لکه چې د ټول انسانیت د مرګه بچ کړ. اوس د انسان خو خامخا ګناه کوي، دې نه خلاصېدی نشي. څه دا واړه ګناهونه دي، د دې نه خو بلکل خلاصي نشته. او د غټو نه بیا بعضې خلک ځان ساتي. دوه دشمنان دي، یو ته شیطان وی، دا بهرني دشمن دی، یو ته نفس وی، دا د انسان کورني دشمن دی. دا دواړه یو ځای شي او دا انسان خفه کوي، پریشانی ورته اچوي، تکلیفونه ورته اچوي. او بیا د دنیا دا ژوند داسې دی چې دته په دنیا کې قسم قسم مشکلات به پیښیږي. هر سړی وایي یاره دا مشکل، دا مشکل، دا مشکل. ویم د دنیا ژوند جنت نه دی، ګورې مشکلات په جنت کې نشته. دلته به وي دا بیماری، په زوی بیماری، په ما بیماری. ویم د دنیا ژوند دی کې به خامخا بیماری راځي، دا جنت نه دی، جنت کې بیماری نشته. نن د زوی ټینشن، نن د ښځې ټینشن. ویم د دنیا ژوند جنت نه دی، دلته به د زوی تکلیف، دلته به د مال تکلیف، دلته به د فصل تکلیف، دلته به تجارت کې تاوان، دلته د ګاونډي جګړه، دلته د بچي نافرماني، دلته د ښځې سره جګړې، دلته د قوم سره جګړې. دا به خامخا وي، دلته تکلیف، دلته ګرمي، دلته یخني، دلته د دنیا چې څه مصیبتونه او تکلیفونه او ټینشنونه دي دا به وي دلته. ولې؟ د دنیا ژوند جنت نه دی، دا هر څه به جنت کې نه. لیکن بیا هم د الله مهربانۍ ته ګوره،
الله وی چې تا ته هر قسمه تکلیف ورسید اے انسانا زما ډیر خوښې اے انسانا ډیره ښکلې ډانچه مې دله درکړې ده اے انسانا دا ټول کائمات مې ستا په ډیوټۍ مقرر کړي دي انسانا که دا نور مې پیدا کړی دی چې ډېر لوی قدرت او طاقت سره او دا سپومې او دا ستوري او دا اوبه او دا هوا او دا رڼا او تعالی مې دا ښکلی شکل درکړی دی انسانه نو چې تکلیف درته ورسي نو مایوسه کېږه ما ته چغه ووهه که نه دا تکلیفونه او دا بیماری او دا راحتونه او دا خوشحالی او دا غمونه او د دنیا کې دا ما څه درته ووایي دا ټول د الله په لاس کې دي نو الله وایي ما ته ولې چغه نه وی ته چې ناجوړه شي ډاکټر له منډه وی که نه او چې کله لاړ نه شي او زیات شي نو ډاکټر درته څه وایي یا د خدای بنده نو ماله په وخت ولې نه راتلی په وخت به راغلی وی نو ما به انجکشن درته کړی دارو به مې دله درکړي ځکه دنیا د اسبابو ځای دی نو اوس رالې ماله چې هر څه دې بیلل او وجود دې لاړ او برباد شو کنډم شو دقه رنګې رب العالمین مونږ ته وایي وقال ربکم الله قرآن شریف کې الله فرمایي د رسول الله مبارک په ژبه چې ستاسو رب فرمایلی دی قال الله نه وایي قال ربکم هغه ذات چې ته د مور په ګېډه کې د یو معمولي نطفې نه څومره ښکلی انسان جوړ کړی هغه ذات چې د مور د ګېډې نه دنیا ته په کم قدرت راوویستی هغه ذات چې ښکلی شکل یې درکړه هغه ذات چې د ماشوموالي نه ورو ورو لوی کړی او زلمیتوب یې دله درکړه هغه ذات وایي ادعونی مانه وغواړه که نه بیماری راشي اسباب استعمال کا علاج وکړه خو ډاکټر به صرف ستا علاج کوي جوړول نشي کولی په دې علاج کې جوړوالی د الله کار دی دنیا د اسبابو ځای دی مونږ به خامخا که یو سړی بس الله ته چغه وامو بس ما به الله جوړی اډو علاج نه کوم نه نه د اسباب به استعمالی ډوډۍ به خورې خو په ډوډۍ کې چې د وجود کم طاقت دی او د بیمارو مقابله ده نو دا به په ډوډۍ کې الله پیدا کوي ډوډۍ به اخري او وجود کې به طاقت پیدا نشي اوبه به اوس کې تنده به ختم نشي نو الله وی اسباب استعمال کا ای بنده ناجوړی ډاکټر حکیم له لاړ شه خدا سوال وسره وکړه چې الله په دې دارو کې او د دې حکیم ډاکټر په لاس کې الله ته زما دپاره شفا واچوه واده وکړه دا دنیا د اسبابو ځای د خامخا به کې پیغمبرانو کړي دي لیکن الله ته به لاس اوچتی چې الله زما دغه وس و چې ما واده وکړو د واده نه پس زما او د ما د ښځې به ښکلی ژوند ماله ته راکې او ماله به په دې واده کې خوشحالی راکې الله بچی زما په واده کې نه دي دا ستا په لاس کې دي یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما واده به وکړې الله وایي جینکۍ در کوم هلکړو در کوم نه هلکان در کوم جینیړو در کوم نه هلکان جینکۍ ګډوډ در کوم او ویجعل من یشاء عقیما الله چې وغواړي نو شن به دې کي اډو بچي به دله در نه کي ځه ته څه کولی شي الله نه به وغواړي چې خدای ما واده ما زوی له واده وکړه ما لور واده کړه ما ځان له واده وکړه الله زما دغه وسو دې نه پس زما او د ښځې ښکلی ژوند ستا په لاس کې دی د دې نه پس زما او د ښځې نه اولاد پیدا کېدل ستا په لاس کې دي د بیمارو نه بچوالی ستا په لاس کې دی نو ای پروردګاره زما او د ښځې ښکلی د شریعت مطابق ژوند او زما او د ښځې له په دې کې وارثان راکا هغه وارثان چې زما نسب په هغې تر قیامته پورې جمدې پاتې شي زامن راله راکړه دا سوال به د الله نه کوي دا د الله کار دی الله به درکوي ای حج غوندې ځای له چې لاړ چې حج له څونه قیمتي ځای دی په زړه خو د الله اسم خبردار دی لیکن بیا هم درته الله وایي ما نه وغواړه هلته مه وغواړه دغه ځای د دعا د قبلېدو د رسول الله مبارک فرمایي طواف کې تاویږي که صفا ته خیجې که مروه ته خیجې او که د شنو راډونو میانځ کې منډې وې او که حجر اسود ته مخامخ شي
او که د میزاب رحمت لاندې ودرېږې او که ملتزم ته مخامخ شوې او که د زمزم وبس کې او که د طواف نه پس مقام ابراهیم سره ودرېدې او بیت الله د دې مخ که اے بنده ډېر ښکلی ځای له راغلې زما د پیغمبر په ژبه مې راته دا ځای نه ښولی دي نو ما نه وغواړه که اے څونه مهربانه ذات استجب لکم قبل امدل وغواړه چې درکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي او چې څوک زما د دعا نه کبر کوي نه غواړي ان الذين يستكبرون عن عبادتي چې زما د دعا نه دلته دعا ته الله عبادت وي هغه دعا چې عبادت ته هغه دعا چې ځان کم ګڼل دی والله لوی ګڼل دی دعا دا معنا چې خدای زه محتاج یم خدای زه عاجز یم الله زه ځان ته خپل کار نشم برابرولی او الله هر څه تا سره دي ته د لوی طاقت خاوند دی الله د لوی قدرت خاوند دی زما اواز په نیمه شپه م الله اوري نو چې څوک دا کبر کوي د دې دعا والا عبادت نه نو بیا سیدخلون جهنم داخرین دوزخ ته به خوار او ذلیل ورته نه کوم ما نه چې غواړې زه خفه کېږم الله نه چې نه غواړي خفه کېږي ما نه غواړې زه خفه کېږم الله نه چې نه غواړې خفه کېږي الله وي ما نه وغواړه ما نه غواړې ما سره مال کمیږي الله سره نه کمیږي ما نه غواړې نو زما سوچ دا دی چې په ما خو به بوډاوالی راځي دا به زما پکارېږي چې ورکم څه به کېږي په الله بوډاوالی نه راځي الله سره څه نه کمیږي نه غواړې الله وایي ذلیله کوم ما نه وغواړه چې دله درکړم نو الله زما وروڼو په دعا خوشحالېږي یو ماشوم دی چې دله تکلیف ورسي مور ته آواز کړي بیبې مورې دا اوبه راوړه دا راوړه او چې کله دا ماشوم په تکلیف کې شي مور په کور کې موجوده ده چغې ورته وی او چې کله مور نمی او تکلیف راشي وی مورې حتی چې مور مړه شي مړه او په چاته به راشي او تکلیف راشي رښتې وایه هغه مړې مور ته آواز کوي که نه کوي نه اوري او بیا م آواز کوي مور بس یو شی دی نو د چا چې مړې دي خدای دې وبخي د چا چې جمدی دي نو خدای دې وله روغ صحتونه ورکړي د مور عزت او قدر وکړي تکلیف راشي وایي زما مورې مور نشته او چغه ورته وی اسپتال کې پروت مور د کور ته ده او بیا هم چغه وی وایي زما مورې زه یو ځل په مدینه شریفه کې ناجوړه شوم جوړېدم تبه مې و او ما سره ډاکټران هم په ګروپ کې هغوی راته هر قسمه دارو راکړل خو نه ټیک کېدم نو د هغه ځای نه مې ټیلیفون وکړه کور ته مې دا ټیلیفون زما مور له یوسه پلار او مور مې دواړه جم دي نو ما وی ډېر سخت ناجوړی یم ومې ژړل مې دعا راته نو ما ته ګروپ کې هلته یو ملګري وی دا دې څو کړل مور دې خفه کړه دا دې څو کړل پلار دې خفه کړه هغې ته د بیمارۍ څوک ال وی چې تا ورته وی ما وی زما اوس ډېر زیات تکلیف دی نو چې مور ته مې وی که نه نو مور به اوس دونه به زه خوله الله ته وازه نه کړم لکه چې هغه به خوله وازه کړي دونه به زه خوله وازه نه کړم لکه پلار چې به خوله وازه کړي اوس ته ګوره زما بیماری ته زما مور ما ته معلومه ده به خدای ته اوس جاړي او چغې به وایي چې بچی مې مسافر دی او ناجوړه دی قسم په الله قسم درته خورم مازدیګر ټیکوم او حرم ته لاړم دا په جومات کې مې درته او بیا مې ټیلیفون ورته وکړم تاسو خو مې خفه کړی او تاسو ته مې بچې څنګه مې ټیک ټاک یم دا د حرم ته روان یم تاسو خوله وازه کړه الله دعا قبوله کړه مور نشته او چغه ورته وی ای مورې او الله هر وخت موجود دی نحن اقرب الیه من حبل الورید هر وخت الله موجود دی در سره په نیمه شپه موجود دی دروازې موجود دی سهار موجود دی او بیګا موجود دی ولې خپل رب ته چغه نه وی چې درته وایي ما ته چغه ووه چې درته وایي ما نه وغواړه چې درته وایي نه غواړې نو خفه کېږم ذلیل کوم دی
نو اے ظالم قبر جن بدبختا ولی اللہ تا چغل اللہ ډیر مهربان دی اللہ در کے عرصشت ہمارونو ازمون خلق کوئی دیر ہے اندیر نہیں در بکی رستو بدر کی تیارہ دا خدای پدر کی نشتا تیارہ نشتا چه وغواړي خدای پاک ورکوي ښه ورکوي نو ورکولو مختلفې طریقې دي کله چې څه غواړي ښه ډېر خلک وي زما دعا نه قبلېږي قبوله ده خو د دعا مختلفې طریقې دي کله چې څه غواړي همغه دله درکړي همغه ساعت یې دله درکړي کله دې پکې خیر نی نو ادله در نه کړي لږ وروستو یې دله درکړي او کله هغې کې د خیر نی د هغې په ځای بل ښه شی دله درکړي او کله د هغې کې هم خیر نی نو د هغې په سبب د نه ګناه ختمه کړي د هغې په سبب د نه د دنیا تکلیفونه ختم کړي او کله یې دله خدای خیرت له وساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت میدان کې به یو سړي ته الله ډېر زیات نعمتونه ورکړي ډېر زیات نعمتونه او ډېر ثوابونه الله دا نیکۍ خو ما نه دي کړي دا چې کم تا راکړل پروردګاره دا دې په څه راکړل ما خو دا نه دي کړي وایي بنده دا ستا دواګانې وي چې په دنیا کې دې ما نه کول تا به وې دعا قبوله نه شوه دعا قبوله نه شوه خو ما ته پته وه چې هلته مې قبلوله معمولي فایده وه نو ډېر ورځې له مې درله ساتلی یا خدایه که زما یو دعا په دنیا کې نه وه قبوله څه به وه اوس محتاج یم اوس پر اتر څه ملوي شي الله دعا قبلې زمارو خدا یو چل به کوې د ړنه به ورته چغه واخلي یو بادشاه په یو علاقه باندې تېرېده هغه علاقه کې ډېر ښه اوبه وې ابشارونه غر او ځنګل د بادشاه هغه ځای خوښ شو هلته اډر وکړه چې دلته مالې یو ریسټ هاوس جوړ کړې یو ښه زبردست محل دلته ماله جوړ کړې دا خو ډېر زما په علاقه کې له دې نه ښه ځای بل کم دی اوبه دي او چمنونه دي او ځنګلي دي او ابشارونه دي او ښکلې آب و هوا ده ښکار دی ورسره په دې علاقه کې په دې ځنګل کې ښکار هم کېږي دلته مال یو محل جوړ کړې خو ښه ښایسته محل لاله جوړ کړې ګلکاران مستریان لګیا شو او محل جوړی هلته کې چې کم بادشاه ته اطلاع شو چې دلته کورونه دي د خلکو ویم دا کورونه روان کړي خو به ظالمان بادشاهانو یو اډر بیا وکړو بیا به ورته چا ویلي هم نه شو چې دا څه دي څومره کورونه دي دلته ګیر چاپېره غونډ روان کړي دلته محل جوړ کړي ما دپاره محل تیار شو یو بوډی و غریبه هېڅوک یې نو د هغې یو راکوټې غوندې کور چې انجینران او پولیس والا لاړل بوډۍ ته ویې وځه دا کور وانهوته په ژړا شو چې بچې زما خو په ویړه دنیا کې هېڅ نشته دغه یو راکوټې کور دا ماله مروانه بوډۍ د بادشاه اډر دی بس وي دا ده نه پرېږدم ما پکې مړه کړې نو زه به ته یې لوځم یا بوډۍ یو کار به وکړو خفه کېږم خیر دی بادشاه خو ظالم دی خو دا نه مني خو یې روانوی دا ټول هم روان کړل خو تاله به مونږ بل ځای کور جوړ کړو ځه راځه بل ځای به بل چاله نه کوو تاله به وایي زه د دې کوره وځم نه د دې کور نه زما د خاوند جنازه وتېره زما د بچو جنازې وتېري د دې کور نه زما د مور او پلار جنازې وتېري زه به هم دلته نه وځم بس ما مړه کې نو د هغې نه پس بیا دا کور روانوی بس د هغه انجینرانو به پرې رحم راغلي د هغه پولیس والو هغې وی پرېږدی یاره دا یو راکوټې غوندې کور دی یو سایډ ته دې وي دي پرېږدی محل تیار شو کورونه روان شو د هغه بوډۍ په هغه ګوټ کې کور پاتې شو بادشاه ته اطلاع شو چې محل تیار دی بادشاه ورځ مقرر کا په پلان کې ورځ به ځم او د خپل محل شاهي محل افتتاح به ځکه شاهي محل کې بیا د دنیا کوټې وي او چمنونه یې دننه و هغې باندې ورشئ وګورئ تاسو دا قلاګانې د پخوانۍ وګورئ نو حیران بشئ او هغې دپاره بادشاه د بهر نه خلق راوغوښتل چې بادشاه د محل افتتاح کوي ورننوځي فوج او پولیس او پروتوکول او وزیران او مشیران هغه زمانه د آسونو روان شو
چې بادشاه محل ته نږدې شو خوشحالي ده نو د بوډۍ په دې کور یې نظر پرېوت وی دا څه شی دی وی صاحب دا د یو بوډۍ کور دی دام ولې روان نه کړ وی صاحب دام روانه و خو بوډۍ ډېر وژړل چې زما په ویړې دنیا کې څه نشته او دا دی راته پرېږدی نو بس زمونږ هم پرې رحم راغی نو دا یو رکوټې غوندې کور دی خیر دی محل نه لرې دی د محل دیوال نم لرې دی محل ته څه تاوان پرې نه دی رسېدلی محل په خپل ځای ټیک دی دا لږ بیرته دی د محل نه څه تکلیف نه دی نو موږ وی د محل خو خپل اسم جوړ شو دا ته لږ بیرته هم دی او څه محل دیوال ته څه نقصان هم نه دی نو دا مو پرېښوی بادشاه زورور وی دا محل ته تاوان دی که ته وی لرم دی خو چې د محل ته راځي نو دا یو داغ دی په محل ړومبې به نظر په دې کور باندې لګي دا زما د محل په دیوال باندې او په قلا یو بدنما داغ دی شبه د بوډۍ دا محل روان کړي رکې روکه کې بوډۍ وی نوزم د په زور یې بس مړی کې اله به زه ننوزم د محل ته افتتاح او پیته چې خلک کټ کوي اله به زه افتتاح کوم ورځم به چې دا کور روان شي صاحب د بادشاه ډر و هغې کې چا څه کولی شي بادشاه ولاړ دی په اسونه او وزیران او مشیرانو ټول ولاړ دي ولې بادشاه ولاړ دی لښکر ولاړ دی بس خلکو منډې کړلې بوډۍ ته موږ درته وي خو دی نه منل اوس دې په زور راکاږو او کور وانه بادشاه افتتاح نه کوي تر څو چې ته نه ہوتے بس ګوره دعا چل غواړي که نه بوډۍ خدای ته لاس اوچت او الله ته څه وایي ای ربه زما کور روانېږي ای ربه که زما طاقت نشته نو ستا طاقت څه شو ای ربه که زه کمزور یم نو ستا زور څه شو ای ربه که زه بې اسرې یم او زما هېڅوک نشته او زه انتهایي بې کسه بې څوک یم نو ته څه شوې پروردګار که دا بادشاه دی نو ستا بادشاهي څه شوه که دې په ما ظلم کوي نو ستا د مظلوم هغه امداد څه شو یاره په داسې انداز بوډۍ خدای ته چغې جوړې کړې که نه رسول الله مبارک فرمایي حدیث کې راځي اتق دعوة المظلوم وی د مظلوم د خیرې نه ځان وسات د مظلوم چې په چا ظلم کوي او دې خوله وازه کې والله ته خوله اوچته کي اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبينه حجاب د دې خیرو او د خدای په منځ کې پرده نشته او حدیث کې راځي يرفعها فوق الغمامه دا خیره الله د وریځو نه فوري اوچته کي او الله ته ورسوي او بل حدیث کې راځي چې الله فرمایي لأنصرنك ولو بعد حين اے مظلوم لک سات پس بی خو مدد بده کو او کله په هغه سات مدد کې اسیرونو موږ څونه ظلمونه کوو زموږ دا یقین نشته چې زه په دې سړي ظلم وکړم دی مظلوم دی او د ده د خولې نه آهوت نو ما به الله تپوس کوي دا پردی ځمکه چې نیسي دا ظلم دی دا پردی دوکان چې نیسي ظلم نه دی دا پردی سړی چې کنځې ظلم نه دی دا پردی سړی چې په مخ وی دا ظلم نه دی دا ټول ظلمونه مونږ کوو دا ټول زیاتی مونږ کوو یا خو په خدای زورور یو یا به خدای نه منې یا به د خدای ته طاقت مقابله کولی شي او یا به د حدیث ته منې نه او کته وی مړه د دنیا میں داسې داسې کړل ما ته چا سو وی نه صبر که ولو بعد حین د پیغمبر غټ دشمن د رسول الله مبارک نه زیات خوښ د خدای بل څوک نو زیات نیازبین د هغه نه بل څوک نو او د ابو جهل نه غټ دشمن د خدای په نظر کې بل نو 11 کاله 12 کاله یې ورته صبر وکړو نو په بدر کې یې رونیو نو تبه یې کړ چې د محبوب پیغمبر د نیازبین پیغمبر غټ دشمن ته 12 کاله ګوري او بیا رانیسي نو صبر به تم رانیسي پرېږدي به نه نو بوډۍ الله ته لاس اوچت که نو څه وایي ای الله
که زما زور نشته ستا زور څه شو، که زما طاقت نشته ستا طاقت څه شو، که زما بادشاهي نه شو هغه بادشاهي دې څه شوه. خو چې بوډۍ لاس اوچت که پولیس لګیا دی کور روانوي او بوډۍ لاس په مخ لا نور اخکلې چې د مرګ فرشته راله او د بادشاه نه د اس په شا باندې سا وویسته. اس په شا باندې چغې شوې او بادشاه را پرېوت د اس نه. او بادشاه مړ چې وکت بادشاه کې سا نه وه. ختم. کور پاتې شو، محل پاتې شو، افتتام ونه شوه، وردن هم نه شو. هغه چې د بادشاه په زړه کې مرمانونه و چې دلته به زه ښکارونه کوم او دلته به زه په کال کې یو میاشت وله راځم او چمنونه به یو عیش و عشرت به هر څه ختم. لاړ خاورو له ورسېد، لاړ قبر له ورسېد، لاړ ښي طرف ته او ګس طرف ته او ښکته او پورته او خپو ته او سر ته شپږو واړو طرفونو ته په خاوره کې ګیر شو. دعا چل غواړي. ان الله لا يقبل عن قلب لاه غافل. کم زړه چې غافل د دوان دا د خولې گردان من کو اونس چې وکړو خدای ما وبخې، خدای ما وبخې، خدای د ما مور او پلار پلان کې اړه نی او لهو ابس دعاګانې کوي. ابس خدای نه قبلې. بعض انسان ابس دعاګانې کوي، ځمکه نه کاري او خدای ماله ښه فصل وکړي. نو دا خو ته ځمکه وکړه نو ښه فصل بدله وکړي. کار نه کې د سار نه ماښامه پورې په کور کې بالښت ته ډډه والې ده او یا د موبایل نه اغوستې ټولو نیټونه کې نیټونه کې نیټونه کې او خدای ماله ښه کاروبار راکړي، ماله ښه نوکري راکړه. نو ته لږ پاسه د کټ نه پاسه لږ ځان وکړوه، لږ تعلیم وکړه، لږ منډې ځان له ووهه. نو تعلیم دې کړی م دی نو منډه به ورپسې وې. لږ درخواست ته ورکړه، لږ تجارت شروع کړه. په یو ګاډۍ د 11,000 روپو د ټماټرو تجارت شروع کړه. بیا د خدای نه سوال وکړه. موږ ټول لټان په کټ کې پراته یو، بس برکت نشته جي. خدای موږ له تجارت، خدای ښه نوکري، خدای ښه رزق، خدای هر کال حج او عمره. دا خدای نیک بخته. لږ ځان وکړه یو پوټې. زموږ جاري بابا د خدای پاک وبخي دلته په دې اجاره کې اوسېده، قاسم دی والد سره د باباجي زموږ شاګرد مو. د هغه ډېر خوښ و، ډېر نیک سړی. تاسو به پېژانده. بیا په مدینه منوره کې غریب وفات شو. ازوی قاسم خدای دې وبخي هغه هم وفات شوی دی. نو یو ځل ورته هغه به هر کال عمرې له ته بیا به حج ته پاتې کېده. نو قاسم ورته یو ځل وی بابا په کومه تیږه دې لاس ایښودی دی؟ موږ له هم پې کېده که هر کال ځې عمرې کې او حج ته پاتې کېږي او موږ له دوا نه کې. هغه ډېره ښکلې خبره وکړه. هغه دا ګوتې راوویستې داسې یې کړې ورته وی پیسې راوباسه، پیسې دوا ما کړې ده خو ته پیسې راوباسه. نو ته به داسې نه کې، ته پاسه لغونې محنت وکړه، خواري وکړه، پټي ته لاړ شه، پټې وکړه، نوکری پسې لګې منډې وایه، یو ته وایه بل ته وایه، درخواستونه چاته ورکړه، تجارت شروع کړه لګې او پټې پاسه. نو بیا د خدای نه سوال وکړه، بیا پکې خدای برکت واچوي. د حضرت موسی علیه السلام یو امتي و. نو موسی علیه السلام له راغی نو ورته وایي چې ما له د خدای نه یو سوال وکړه. څه سوال؟ وی داسې دعا راله وغواړه چې زما متعلق سبا بل ورځ څه کار کېږي چې ما پې مخکې خدای خبره کړي. ډېر هوښیار و که نه. مطلب دا دی چې یو تجارت شروع کړم نو که ما ته پته ولګي مخکې یو څو ورځې چې دې کې تاوان دی نه بیا کوم، او که ما ته دا پته ولګېده چې دې کې ګټه ده نو بیا کوم. نو چې زما متعلق زه کم کار کوم او د هغې ما ته مخکې نه خدای پاک علم راکړي چې دې کې خیر دی شر دی داسې دی. هغه وی لکه داسې کار دی چې دا سوال مه کوه، دا څیزونه الله د بنده نه پټ ساتلي دی او د بنده پکې خیر دی. خیر هغه ورپسې کلک شو، نږدې امتي و. موسی علیه السلام الله ته رجوع کړه چې الله زما د امتي دی او دې داسې سوال کوي، ما خو منې که خو نه منې کېږي. الله وی ګورې خیر یې پکې نشته. دا چې ما د خلکو نه پټ کړي دي دا هر څه، دا پټ دي زما نه چې زه به نن ورځ کې او سبا ورځ کې به ما سره څه کېږي، زما بچو سره به څه کېږي، زما مال سره به څه کېږي، زما نوکرانو غلامانو سره به څه کېږي. نو دې کې خیر سړي ته خو ظاهر کې خپل عقل درست ثابتې ده. هغه بیا موسی علیه السلام ورته وایي چې الله تر ما مناجات وکړه
او الله وی دا کې ستا خیر نشته بس خیر د موسی علیه السلام ته الله ته ووایل هغه بیا التجا وکړه الله وی زه ډېره ښه ما وله دعا قبوله کړه د ده متعلق چې په مستقبل کې وروستو زمانه کې څه کېږي دی به مخکې خبرو نو مخکې پته ورته ولګېده چې زما یو اس دی او د راتلونکي زیارت یا د جمعې په ورځ به مري زر یې اس په منډه منډی ته بوته او خرڅ او پیسې جیب کې واچولې راغی او موسی علیه السلام ته خاندي تا خو یې خیر پکې نشته خیر ورسېد که نه که دا پته ما ته نه وه لګېدلې نو اس په مې مړ شوی د بلا زرګونو روپو خو چې پته راته ولګېده دعا ستا خدای قبوله کړه نو خرڅ مې که اوس که مري د چا به مري زه ترې خلاص شو موسی علیه السلام هم حیران شو چې واقعي ما خو هم دا ویلي و الله هم وي چې ده پکې خیر پکې د ده نشته ده ته خو دا د خیر ورسېد بله ورځ ته دا پته ولګېده چې زما یو غلام دی هغه به یو هفته پس مري یا میاشت پس یا لس ورځې پس غلام یې بوته منډیله هغه زمانه کې به د غلامانو وینځو منډی لګېدی او غلام یې په هغه منډی کې خرڅ کړ او پیسې یې نغدې کړې راغې حضرت موسی علیه السلام له وی ودې لیدل خیر پکې وکړه نو غلام راته پته ولګېده چې مري نو خرڅ مې که او دقه پیسې دې ګوره دې چغدي نوټونو ته هغه مې نغدې کړې که دا پته ما ته نه وه لګېدلې نو پرون به مې اس مړو نن به مې غلام مړو نو بلا تاوان به را رسېدلی نو چې پته ولګېده نو غلام مې هم خرڅ که اس مې هم خرڅ که او پیسې جیب کې مې واچولې که د چا مري مري دی موسی علیه السلام بیا حیران شو چې خدای ما خو هم وی چې دا ښه شی نه دی او تا هم وی خیر پکې نشته دته خو پکې پرون یې غلام بچ شو او د هغې نه مخکې اس بچ شو چې څو ورځې تېرې شوې نو دا پته ورته ولګېده چې زه به مرمه امینه دا پته ورته ولګېده چې په راتلونکي جمعې په ورځ به زه مرمه راغی اوس موسی علیه السلام پسې او په جړا سر دی او چغې جوړې کړې اوښکې بیګې ولې خیر دی وایي ما ته خو پته ولګېده چې راتلونکي جمعې په ورځ به زه مرم نو وایي زه ځان هم اوس په منډی خرڅ کړه که اس خو دې خرڅ کړه ځان دې ته خلاص کړه غلام خو دې خرڅ کړه ځان دې ته خلاص ځان سره خدای ته وګوره اوس الله ته سوال وکړه چې بچ مې کې مرمه حضرت موسی علیه السلام الله ته التجا وکړه چې الله هغه زما امتي چې دی هغه ته خو پته ولګي چې بل ورځ مري یو ټیک الله بچې کوي نه ګوره دته ما ویلي و چې خیر پکې نشته او ده وی نه مالی قبوله که وی کله کله یو انسان یو ګناه وکړي ما خفه کړي نو موږ د هغه په سر باندې مصیبت راغورځو چې دی مړ کړو بس دومره موږ خفه کړي یو چې موږ وایو دی باقي وجنو دی مړ کوو نو هغه مصیبت راښکته شي خو چې ده ته رانږدې شي نو زموږ پرې رحم وشي موږ پرې رحم وکړو موږ وایو ظاهره لږ بیا ودړدو بس دا ډېره ده نه وجنو نا مصیبت ولا په مال ورواچو په فصل یې ورواچو په غلام یې ورواچو په اس یې ورواچو په چرګ یې ورواچو په ګډې ولا ورواچو په هغې یې ورواچو زه به په دې به یې لږ خفه کړو زه دا ډېره بس معاف توبې به وسې معاف بشي نو د ده په سر یو مصیبت را روان زه یې خفه کړی وم یو وخت یو مصیبت یې په سر را روان زما پې رحم راغی نو مصیبت مې ورته په اس ورغورځو چې زه اس به وله مړ کړمه بس دا درد هم وله ډېر دی لږ به تاواني شي نو اس خو د خرڅ که دته خو مخکې پته ولګېده هغه مصیبت بیا بانډه پاتې شو ځکه ده خو څه تکلیف ونه لیده نو بیا به هغه مصیبت د ده په سر راغورځو نو چې راغورځومه نو بیا پې د موږ رحم راغی چې دا سړی دی او د دې مصیبت نه بچ کو او دا مصیبت به وله په دې غلام ور واچو یو غلام به وله مړ کړو لږ به یې ودړدو نو دا وله کافي ده نو چې مونږ یې مصیبت په غلام اچو دا خرڅ کړ نو بیا هغه تکلیف ونه لیده نو مصیبت بیا پاتې شو نو بس اوس بل څه شته نه اس ته او نه غلام شته او هغه مصیبت یې د سر د پاسه لټکاو دی نو جمعې په ورځ به وله چپه ورکوم
او ورته ووایه چې دا لکه پند مخکې به تیار کړي که قبر کنې ودې که نه نو ګوره دا عبس سوال ان الله لا یقبل دا د خدای نه قبلوي که ته زور ولګې تاوان دې پکې ستا صحیح سوال کوه د الله نه هغه یو دغه لطیفه وه یو ښځې لیلة القدر شپه ولیدل وی چې شپې ولیده وی خدای پاکه زما د دې خاوند نه سرو زرو مولې جوړ کړي نو چې سترګې وغړولو نو بشیر جان د سرو زرو مولې دنه که خو خدای جوړ کړو خو زمونږ دا ټول د پاکستان قرضه غونډه پې خلاصېږي پوره غر دی که د سرو زرو غر وی نو داسې سوال ونه کې اذن چې لیلة القدر کې ښځه خوب وویني چې خدای دا منجان نه سرو زرو مولې جوړ کړي او یا ته سوال وکړي چې خدای پاکه زما د دې ښځې نه سرو زرو مولی جوړه کړي دا قسمه سوالونه په شریعت کې منع دي دا الله پورې خندا ده نو خپل رب پورې خو به مونږ خندا نه کوو چې مونږ خپل الله خفه کړو رسول الله مبارک فرمایي حدیث کې راځي وی ارسل الله نه وغواړه خو جایز سوالونه حتی مالګه هم د خدای نه وغواړه اوس مالګه څه شی دی دا ټوله دنیا پې ډکه مې پیدا کېږي وی ارسل الله نه وغواړه که د سپلی چڼیا دې وشلېده نو دم د خدای نه وغواړه دا څونه معمولي شی دی یا خدای نن مالګه نشته الله توفیق راکړي د مالګې بندوبست وکړي نو دوکان ته ورشه راوړه لیکن وغواړه د خدای نه چڼیا چې دې وشلېده خو دغه مخامخ به چمیاري ورشه یو دوه ټکه به ته وباسي یو میخ به پیدلی وي ټیک به شي که نه لیکن بیا هم د الله نه وغواړه ولې هسې نه چې دې مالګې پسې ځې ساده نه وځي ورو به نه رسې هسې نه چې دې چڼیا پسې ځې او په دې لاره راوغورځېږي او ساده نه وباسي چڼیا ته به اړه ونه رسېږي هر شی د خپل رب نه وغواړه الله پې خوشحالېږي او زما رونو یوه خبره بله درته وایم ما درته وختي م ووایي چې اسباب به جمع کې که ته وایې چې نه زه کټ کې پروت یم او خدای غنم راکړې پټي ته نه ځم دکان ته نه ځم او خدای پاکه رزق راکړې نو داسې مه وایه کولی شي الله خدای عادت نه لري حضرت مقداد رضی الله عنه فرمایي وی زه رالمه نو رسول الله مبارک سره ګډې چیلې وې چاروستې وې نو ما ته هغه وسپارلې چې د دې ګډو چیلو خدمت کوه نو ما به د هغه ګډو چیلو خدمت کوو چې څونه پی به مې ترې واخېستل نو هغه به مې د صوفې چې کوم مسلمانانو کوم طالبان نو په هغې به مې هغه پی ویشل خرڅول به نه او یو جام پی به مې د حضور پاک دپاره ساتلی نو ماسخوتن چې به رسول الله مبارک منځ وکړو نو زمونږ د ګډو چیلو ګاړۍ ته به راغی نو ما به ولې یو جام ساتلی نو ما به پې هغه پی وڅښل نو نبی علیه السلام به کور ته لاړ بس ما به دقه ګډې چیلی سرل ما سره نور ملګري م اب هم ساتلی او پی به م ته اخېستلی او به م جومات ته وړل په طالبانو به څکل او ماسخوتن به م حضور پاک لا یو جام ورکوو په خپله به م څکل وی یو ځل نبی علیه السلام مبارک لیټ شو وی چې لیټ شو هغه چې کوم جام هم حضور پاک لی ښودی مونږ وی زه نبی علیه السلام جوړ نه راځي نیغ په نیغه کور ته تللی اما اوس وی دې کې دا دروازې دا چې کوم دی ګډه چیلې وې دروازې شړق وشو وی مې دا د حضور پاک خو جوړ راغی وی د قصد مې شرمېدم حیا راتله چې اوس ما ته وایي چې زما پیسې شو نو ما زر په خپل ځای کې سملاستم او څادر مې په ځان راښکو د قصده مې ځان وده شرمېدم چې خدای ملامته شم چې من خو خپل حصه څکلې وه نو د رسول الله مبارک هغه پی چې رانغی نو پکه چې کور ته مې ولاړوی ما وڅکل دا مې څه غلطي وکړه خو حضور پاک له خدای جیبه خوی ورکړو چې را دننه شو ما ته یې وکتل چې دې خوده دی نو ورو یې دروازه بنده کړه چې زه خوبه پانسم میانځ کې د قصده ودم وی راغی یو کټوی نه سر اوچت کړي چې زما پی به پراتي پی پکې نو بلې نه اوچت که پی پکې نو بلې نه اوچت که پی پکې نو ټول لوښي ورو په قلار قلارو کته شړنګ یې نه ورکړو چې ما د خوب ونه ځم یو هم کمپین و خو ما ختم کړی اوس ګوره ښه وی لاس یې اوچت که
چې یا الله چې ما باندې څوک پی اوس کی نو خدای ته هغه له پی ورکا چې ما څوک سیراب کی الله ته هغه سیراب کا اوس چیلې نماز قطره ساس کې پکې مانو پرېږي د قصات میں چیلې ګړې لشلې وي پټې پم پکې نو خو چې رسول الله مبارک دا دعا وکړه چې خدای ما څوک سیراب کی نو تا هغه سیراب کا مال څوک پیرا کی نو ته هغه له پی ورکا ګوره سبب استعمال کول سره دیو نه وي چې خدای پاکه په دې چیلې کې پیرا پیدا کا که دی ویلې هم کار کېدو خو دیو نه وي وی چې دی وی بس زه پوه شم چې دعا کړې ده دعا لګېدلې ده او څادر له مې شړنګ ورکړه او راغر مې وان او یو چیلې ته کېناستمه لوښې مې راواغې نبي اسلام ته نیغ نیغ ګوري چې سړی خودو هغه نیغ راپاڅېد او چې چیلې له مې زور ورکړه په لاس باندې غولانځې بیا د پیو ډکه وه پی مې ترې واخېستل او نبی علیہ السلام له مې یوړل او ما ورته خپله قصه وکړه حضور پاک مسکې شو او پی وسکل نو داسې به وی خدای ما خو غنم وکرل اوس پکې خدای ته برکت واچو دکان ته سار د دکان وکړه دا نه چې کټ کې پرېوځي او زما بشیر جان نه اوس د سرو زرو مولې جوړ کا وی خدای ما خو دکان وکړه دغه مې وسو الله اوس په دې دکان کې پروردګاره ته برکت واچو یو خبره ته وکړم د دعا خپل څه آداب دي ګورې یو د دعا آداب دا دي چې لاس پورته که الله ته اسې بغیر د لاس پورته کولو هم دعا الله قبلی خو لاس ورته پورته که او بیا حمد د الله ووایه که نور اسم نه دی الحمدلله خو تاسو ټولو در دی یا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم دونه پورې ووایه الله حمد او بیا د زړه نه دعا وکړه ښه د زړه نه او ځان ورسره وجاړه ورسره او که جړه نه درځي نو حدیث کې راځي تباکو ځان د قصد په جړه کا شکل د جړېدونکي جوړ کړه ډېر خلک وایي موږ له جړه نه راځي نو اسې د خوله را چینګه کا او د جړه شکل ځان له جوړ کا او د زړه نه دعا وکړه جایز دعا جایز حرام نه او په آخره کې درود شریف ووایه ځکه یو صحابي دعا وکړله او درود شریف یې ونه وی نو حضور پاک ورته وفرمایله ای دعا والا تلوار دې وکړه بل صحابي دعا وغوښته او آخر کې درود شریف ووی نو رسول الله مبارک وی دعا دې قبوله ده بل سړي دعا لوستله نو حضور پاک آواز ورکړه وی درود شریف دما باندې په آخر کې ووایا نو دعا به دې الله قبوله کړي نو مخکې د خدای حمد وروستو درود شریف د زړه نه دعا او ځان وجاړوه یعنی شکل د جړېدونکي جوړ کا بل آداب دا دي چې قبلې ته مخ کا که قبلې ته نی بیا هم قبلېږي خو قبلې ته مخ کا بل آداب دا چې منځ وکړه ګوره حدیث کې صلات حاجت نه دی راغلی صلات توبه نه دی راغلی نو یو 2 رکعاته نفل وکړه او بیا یکسویه سره الله ته لاس پورته کا او دعا وغواړه په بعضې وختونو کې خدای دعا قبلی لکه د جمعې په ورځ باندې د مازدیګر نه پس تر د ماښامه پورې یا بعض علما وایي چې دا کم وخت کې امام دا خطبه ختمه کړي او اقامت لا نی شروع شوي دې وخت کې خدای دعا قبلی لیلة القدر په شپه الله دعا قبلی او بعضې ځایونو کې خدای دعا قبلی لکه جومات د دعا د قبلېدو ځای بیت الله شریف د دعا د قبلېدو ځای یا وختي چې راته ما کم ځای نه یاد کړل هغه د دعا د قبلېدو ځای نه دی نو بعضې ګورې حضرت عمر رضی الله عنه مکې مکرمې ته عمرې لا رسول الله صلی الله علیه وسلم لورا وی دا الله رسول زه روان یم عمرې لا نو حضور پاک مبارک ورته فرمایل ورور کې لا تنسانا فی دعائک مونږ په دعا کې ير نه کېږو او سمنځ وسره د مدینې نه وته دا غین عالمان دا معلومي چې مکه د دعا د قبلېدو ځای دا غین عالمان دا معلومي چې د بل نم دعا غوښتې چې جماعت دعا وکړه او دا غین عالمان دا معلومي چې مشر د کشر نه حضور پاک د عمر نه دعا غواړي مشر د کشر نه استاد د شاګر نه امام د مقتدی نام دعا غوښتې شي
پته نشته چې د چا دعا خدای پاک قبلوي او په کوم وخت کې قبلوي. نو دا د دعا آداب دي چې دا ما درته ووایي. یو سړی محمد ابن یزید، یو وخت کې دی په یو غټه سرکاري عہده باندې و او د عبدالملک ابن مروان زوی یزید هغه له سزا ورکړې وه، اگر چې په جایز یې ورکړې وه. دا د حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه زمانه وه چې عمر ابن عبدالعزیز کله مړ شو نو دا یزید ابن عبدالملک دته یو غټه گورنري میلاو شو. د دولو خو ډک و هغه محمد ابن یزید ته. نو وی دا راونیسئ، دی غریب ته وتښتېد خو پولیس یې ورپسې ګرده او پرې نه ښوده او سړی یې راونیو او چې راوینیو نو ځان ته مخامخ ودرو. وی ما نه به دې څوک بچ کوي؟ تا ما نه څوک بچ کولی شي؟ هېڅ څوک دې رانه نشي خلاصولی. اوس ته نه پرېږدم، داسې یو طاقت نشته چې ما نه دې څوک بچ کړي. ګوره څونه کبر یې هغه وی ما خو تا سره بد نه دی کړی، ما ته خو بادشاه حکم کړی چې دې جیل کې واچو. زه دغه او د بادشاه مې په څه طریقه راضي که او ته مې د جیل نه راوویستې. ما خو در سره خو کړل چې ما د جیله راوویستې او په جیل کې مې تاله خاص کمره درکړه، عامو جیلیانو سره مې ونه ساتلې او تاله به ما خصوصي ډوډۍ درلېږله او بیا مې بادشاه راضي که عمر ابن عبدالعزیز او ته مې راوویستې. ما خو تا سره بد نه دی کړی. او نه دې ټکي ته اوس واورئ، دا مه وایه چې ما به دنه څوک خلاص کړي. که الله وغواړي نو ما دنه خلاصولی شي. یو ذات شته وی اوس دې رانه خدای هم نشي خلاصولی. وغورځېد، اوس دې رانه خدای هم نشي خلاصولی. ګوره کبر یې وکړو بادشاه، سرمن یې راوغوښته سرمن او په ځمکه یې واچول او زنځیرونه راوړی، زما لاسونه یې پې وتړل او زما خپې یې پې وتړل. په زنځیر یې زما خپې م وتړل، زما لاسونه او زما سټ یې دغه سره وتړو چې ونه لقم. او جلاد یې راوستوي دې تورې ته ګوره، ځکه نه اوس چغه ووه خدای ته دا اوس چې تا ما نه دعا بچ کړي. دې کې بانګ ووی چې بانګ یې څنګه ووی، دا خو به ظالمان بادشاهانو منځونه به یې کول، منافقینو منځونه به یې کول چې څوک را باندې بدګمانه نه شي. چې بانګ یې ووی هغه جلاد ته یو منټ صبر وکړه، دا مونځ کوم د مانځه نه پس پتې سر و. خو چې دا یزید ابن عبدالملک ظالم گورنر مانځه ته ور مخکې شو، یو سړی شاته پټ ولاړو په دا چاړۍ و مړ په مردار شو، په هغه سات په مردار شو مړ شو. او چې څنګه مړ شو نو د هغه نه پس بلو وی پرېنېدی، زما یې لاسونه هم پرانېستل، زما یې خپې هم پرانېستلې، وی دا ما بري کړی. الله کولی شي، ها الله بچکول کولی شي، خو الله دړه نه چغه غواړي. یو لطیفه ده یا به حقیقت یا به نی، خو مشهوره لطیفه ده او د عبرت ده. یو سړی په سترګو ړوند و بازار کې به ناست و چغې به یې والې خدای سترګې خدای سترګې. خو د ده مطلب د سترګو نو، د ده مطلب ده چې دا خلک ما ته وګوري چې دا خو غریب د سترګو معذوره دی، محتاجه دی، نو څه پیسې به راکړي. وجل جانه دا خدا چغه نه ده ولی خدای سترګې خدای سترګې خدای سترګې. بادشاه چې په لاره به تېرېده ده به همدا چغه واله خدای سترګې. یو ځل بادشاه روان و، او ړونده وې، ها وې څه غواړې د خدای نه؟ وې سترګې. نو درکړي نه دي؟ نه. ښځه واپس راځم او که سترګې دې نه وي که نه نو سرمن دې وباسم. پولیس ته یې وي د ده باندې ډیوټي ولګه د نه ونه تښتي. او زه راځم که د ده نظر نو ټیک شوی که نه خدای ته چغې وایي، خدای ته چغې وایي به ټول ملک په مخ اغېشتې دی. زه زلمی وم دیم دا چغې وایي، زه بادشاه شوم دیم دا چغې وایي، دلته ناست یو خلک ورله پیسې ورکوي. او که زه رالم او د ده سترګې نه وې جوړې شوې نو سرمن ته یې وباسم، پرېږدم یې نه، سزا یې موت. بادشاه لاړ، ړوند وی خدای په غم وړېدم، دا سترګې داسې په جنجال وړېدم. خدای ته یې چغې کړې، یا خدایه سترګې، یا خدایه سترګې. بادشاه را روان دی، سرمن نه وباسي. چې بادشاه راغی سترګې جوړې وې، وی ړونده سترګې دې وې پک شوې که نه؟ وی دا څو ګوتې دې وې؟ دوه.
دا سودی سلور دا سودی یوا عباس شاه ته چا ویسته دم دې پوه چې دم مې پې نه اچولې وی مخکې هسې د خولې نه چغه واله د پیسو دپاره چې خلک ما ته وګوري او خیر راکړي او چې د سر غم شو ورسره که نه نو د ړنې خدای ته کوکې ووالې نو چې د ړنه خدای ته کوکې ووالې نو خدای پاک قبلوي او د دې به زه مثال درکړم که یو بزرګ و هغه به د بیت الله نه ګیر چاپېره تاوېده او چغې به یې وایې لبیک 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 مشهوره واقع ده او د بره نه به والا آواز راته لا 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 مطلب دا چې لا لبیک نه قبلېږي نو یو سړی یو بزرګ ورسره روان و هغه ته ورته وی د آواز اورې وی او وی دا تا ته کېږي که نه یا خو کلونه وشو زه له بیا یم لبیک ویم او ما ته آواز کېږي چې لا نه قبلو دا لبیک دی نه قبلو نو بیا سره پاره لبیک وی دا طوافونه سره پاره کې او ته څه وایي ګوره چل دی ټکو کې دی ورته ما خو ګناه کړې ده دا ماله چې آواز راځي نه قبلوم دا ټیک دی ما ګناه کړې ده غلطي مې کړې ده نو بس ما ته وایي نه قبلوم نو چې ګناه مې وکړه نو د خدای دا در راته معلوم و دا بیت الله نو دلته وله رالم چې ما به معاف کړي زما دا دعا او دا لبیک به قبول کړي نو بس ته راته بل در وښایه چې هلته ورپسې لاړ شي ما ته خو د الله بل در نو معلوم دا بیت الله راته معلوم و دلته رالم نو که ته راته بل در ښیې نو هلته ځم قبلی که نه قبلی زه خپل رب له راغلی ما زما دعا قبلی که نه قبلی زه خپل رب له راغلی که ته دا دې در نه بل در راته خیر وښایې ځم ورپس نو چې بیا به د یو ځل لبیک وي نو فرشتې به ورسره دوه ځله آواز کو لبیک 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 نو د مارون اصل څیز هغه د زړه نه دی د زړه نه او د دې کې یو څو خبرې نور هم دي نو انشاءالله که موقع وه د دعا متعلق دي نو آینده جمعه کې به راته د هغې بیان وکړم خو د مارونو خلاصه دا ده چې هر تکلیف هر مصیبت هر پریشانی بیماری د ځان د زوی نو خپل رب ته چغه وهئ بس خپل الله ته آواز کوئ د دغې آداب ولاندې چې دا کم آداب درته مو ښودل نو الله به یې درله قبلوي که خیر انشاءالله العزیز دا د میروزو د کندي عبدالحق کاکا وفات شوی دی او د مفتی آباد د فیاض مور نهار لاله روندار وفات شوی ده او د خټ د شاهد مور وفات شوی ده او د قاسم خیلو د کندي طارق خان وفات شوی دی او د ملکزو حمید وفات شوی دی او د بکرو بابا عبدالرحمن وفات شوی دی ټولو دپاره دعا وکړئ چې الله تعالی د ټولو مغفرت نصیب کړي د ټولو الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله وارثانو له صبر ورکړي او الله وارثان د نورو غمونو نه وساتي بشیر جان سره څه میلمانه راغلي دي دعا ورته وکړئ چې الله تعالی هغوی له خیر او برکت ورکړي یا الله ته زموږ نه راضي شي خدای د هر قسمه د دنیا او د آخر د فتنو نه مو ساتي او زموږ د حمیدالله خان دی او مادالله خان دی ماما وفات شوی توری ملک صاحب زوی جی او عنایت الله خان صاحب ملک عنایت الله خان صاحب هغوی ته هم دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي او الله ټولو وارثانو له صبر ورکړي او الله د نورو غمونو نه وساتي د آخرت خوشحالۍ خدای نصیب کړي یا الله ته زموږ نه راضي شي یا الله د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي الله زموږ دعاګانې قبولې کړي زموږ په دعاګانو کې موږ له د دنیا او د آخر خیر واچوي خدایه موږ تا ته محتاج یو زموږ بل ذات نشته بل اسرب نشته خدای تا ته ملاس نیولی دی الله زموږ ګناهونه معاف کړي زموږ پټ او زموږ ښکاره زموږ واړه او لوی ټول ګناهونه معاف کړي او یا الله تم د دواړو جهانو خیر نصیب کړي د رسول الله مبارک د سنتو تابعداري نصیب کړي او د دنیا او د آخر د پریشانو نه مو ساتي د حاسدینو د حسد نه د شریانو د شر نه د بد نظر او د بد نظرو نه مو ساتي باید دوستان د یو ځای بل ځای پېښور نه زموږ څه ملګري د بنو نه راغلي دي ټولو ته دعا وکړئ چې خدای پاکې د خیر او برکت د عافیت زندګۍ نصیب کړي پریشانۍ خدای په خوشحالو بدلې کړي د نیکو اعمالو الله مزید توفیق ورکړي او الله پاک ته زموږ د دې جمع چې څومره ملګري دي او د کم کم ځای نه راغلي دي په یو یو قدم ولا اجرونه ورکړي څوک چې د دوی دلته خدمت کوي اله العالمین هغه چې څوک یې خدمت کوي هغوی له اجر ورکړي پرون رښتیا زمونږ یو دوست دی ندیم حاجي صاحب دا ټکي د هغه والد صاحب وفات شوی دی دعا ورته وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي
الله د آخرت خوشحالی نصیب کړي او الله وارثانو له صبر ورکړي یا الله ته زمونږ نه راضي شي خدای ته زمونږ نه راضي شي او د هر قسمه مصیبتونو آفتونو نه په امن کې وساتې برحمتک یا ارحم الراحمین صلی الله علیه وسلم